السلام علیکم ملګرو. آخرکار انډیا په خپل چال کې تقریبا کامیابېدو والا ده او د پاکستان کرکټ بورډ سره بالکل اخیری آپشن پاتې شوی دی. نور ایشیا کپ د پاکستان د لاسونه وته دی. په دې ویډیو کې د ایشیا کپ باره کې ډېر مهم خبر در کوم. کم مرګري چې بورډ کېږي د ایشیا کپ په باره کې ویډیو کتل نه غواړي نو تاسو دا ویډیو واړوئ، دا ویډیو سکیپ کړئ، او کم مرګري چې د ایشیا کپ د نوي اپډیټسونو ځان خبرول غواړي نو دا ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ. د انډیا چې کم چال دی نو تقریبا کامیابېدو والا دی او د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي سره بالکل اخیری آپشن پاتې شوی دی. نور د پاکستان کرکټ بورډ د لاسونه ایشیا کپ چې کم دی تللی دی. ډېرې اهمې ذرایع دا خبر راوتلی دی چې پاکستان د ایشیا کپ نه مکمل آوټ کېدو والا دی. جیش او انډیا کرکټ بورډ دا فیصله کړل چې د ایشیا کپ یو میچ په هم په پاکستان کې نه وي. د پاکستان هایبریډ ماډل نه مکمل انکار کړی دی او د ایشیا کپ یو میچ به هم په دوبۍ کې نه وي بلکې د ایشیا کپ ټول میچونه به صرف او صرف په سریلنکا کې وي. تقریبا دا خبره کنفرم شوې ده. پر روان 2-3 ورځو کې به د ای سی سی یو بل اجلاس میټینګ رابللی کېږي چې به دې پاکستان، افغانستان، سریلنکا، بنګلادیش، انډیا د دې ټولو کرکټ بورډونو مشران به پکې شرکت کوي او پاکستان ته به دا ویل کېږي چې د ایشیا کپ یو میچ به هم په پاکستان کې نه وي او نه په دوبۍ کې وي. د ایشیا کپ چې کوم دی ټول میچونه په سریلنکا کې وي. نو د پاکستان سره بالکل بیا چې کوم دی 2 آپشن وي. د ای سی سی پر میټینګ په دوران کې پاکستان کرکټ بورډ له صرف 2 آپشن ورکړل کېږي. یا خو پاکستان کرکټ بورډ د خپل خبرې نشاته شي او په دې خبره باندې راضي شي چې ایشیا کپ د ټول په سریلنکا کې وشي. د پاکستان کرکټ بورډ سره بل اخیری آپشن دا وي چې د ایشیا کپ نه مکمل بایکاټ وکړي، انکار وکړي او په ایشیا کپ کې به شرکت ونه کړي. نو جیش همدغه پلان جوړ کړل او په دغه اجلاس کې پاکستان ته همدا ویل کېږي چې یا په ایشیا کپ کې شرکت وکړي، په دې باندې راضي شي چې ټول ایشیا کپ د په سریلنکا کې وشي او یا د ایشیا کپ نه بهر شي. که چېرته دغه میټینګ په دوران کې نجم سیټي دا فیصله وکړي چې موږ په ایشیا کپ کې شرکت ونه کوو نو بیا چې کوم دی پاکستان پکې شرکت نه کوي نو بیا ایشیا کپ هم لاړ. بیا صرف د 15 ملکونو 15 هیوادونو ترمنځ یو ټورنمنټ کېږي چې دې ته به د ایشیا کپ نوم نشي ورکولی. که تاسو وګورئ یو طرف ته د ایشیا کپ ټول میچونه او بل طرف ته پاکستان او د انډیا په ایشیا کپ کې صرف یو میچ. د ایشیا کپ دغه ټول میچونه دومره ګټه او ویورشپ نه اخلي لکه څنګه چې د پاکستان او د انډیا دا میچ په ایشیا کپ کې ویورشپ او ګټه حاصلوي. نو د ایشیا کپ فیصله بالکل په آخري مرحلو کې 2-3 ورځې بعد به تاسو ته دا پته ولګي چې یا پاکستان د ایشیا کپ نه مکمل بهر شو، بایکاټ یې وکړو او یا پاکستان کرکټ بورډ د خپل خبرې نشاته شو په دې باندې راضي شي چې په سریلنکا کې د ایشیا کپ ټول میچونه وشي. که ایشیا کپ ټول په سریلنکا کې هم کېږي خو میزباني هوسټینګ رایټ د پاکستان کرکټ بورډ سره د نو څومره ګټه وټه چې کېږي، څومره پیسې د ایشیا کپ نه ګټلې کېږي نو دا ټولې به پاکستان کرکټ بورډ ته راځي. که زه ته خپل رایې ووایم نو زما په خیال پاکستان به د ایشیا کپ نه بایکاټ کوي ځکه چې د پاکستان چې کوم هایبریډ ماډل کوم 4 میچونه چې په پاکستان کې کېده نو هغه هم انډیا نه مني او بل په دوبۍ کې هم د ایشیا کپ میچونه نه کېږي. نو په داسې حال کې پاکستان کرکټ بورډ د ایشیا کپ نه مکمل بایکاټ کوي. نو دا دوه کرکټ بورډونه اوس په ضد کې جیش هم په خپل خبر باندې کلک ولاړ دی او نجم سیټي هم په خپل خبر باندې کلک ولاړ دی. د نجم سیټي دا خیال چې زه پاتې را نشم خپل خلکو ته او د جیش دا خیال چې زه د انډیا خلکو ته پاتې را نشم. که چېرته پاکستان د ایشیا کپ نه بایکاټ وکړي، انکار وکړي نو بیا به جیش دغه براډکاسټرانو له جواب ورکوي، سټار سپورټس ټي وي والا له جواب ورکوي. بیا په ورځ جیش ته پته ولګي چې د پاکستان او د انډیا میچ څومره اهم وو. نو که څه کال د ایشیا کپ ټول میچونه په سریلنکا کې وشو نو دی به هیڅ سور نه وي. په دوبۍ کې چې کوم دی د ایشیا کپ بېله مزه وي. که تاسو وګورئ نو په دوبۍ کې د افغانستان ډېر خلک اوسېږي، مسافري کوي، د پاکستان پکې ډېر خلک اوسېږي، د انډیا پکې ډېر خلک اوسېږي، د نیپال، د بنګلادیش ډېر زیات خلک چې کوم دی په دوبۍ کې اوسېږي. نو دا کم خلک چې د خپل لوبډلې سپورټ کولو لپاره ګراوند ته راځي نو د ایشیا کپ چې کوم ګرموالی وي مزه وي او سره نور هم زیاتېږي. او بل سریلنکا دومره غریب کرکټ بورډ دی پاګل هغه خپل چې کوم ایشیا کپ نو هغې په دوبۍ کې کړی و. خو دا انډیا د پاکستان د ضد داسې وایي چې د ایشیا کپ ټول میچونه په سریلنکا کې کېږي. نو بالکل ایشیا کپ په آخري مرحلو کې داخل شوی دی. په ورځ 2 کې تاسو ته صحیح خبر میلاو شي چې یا پاکستان د ایشیا کپ نه بهر یا په ایشیا کپ کې شرکت کوي. زیات مرګري وایي چې ته په مخه وایي چې د ایشیا کپ به نن فیصله کېږي، سبا فیصله کېږي. نو د ایشیا کپ په باره کې تقریبا 8-9 میټینګونو شو، په هغې کې لا تر اوسه پورې صحیح فیصله نه ده شوې. نو د روان اجلاس ته بالکل آخري او حتمي شکل ورکړل شوی دی. په دې کې بالکل آخري فیصله د ایشیا کپ په باره کې کېږي. څومره هم چې د کرکټ مینوال دي نو 4-5 میاشتو نه راهیسته په دې شک کې دي، په دې کشمکش کې دي چې د ایشیا کپ په باره کې څه ډرامه روانه ده. نو دا هم زما د ایشیا کپ په باره کې آخري ویډیو. زیات مرګري پوښتنه کوي چې د ایشیا کپ په باره کې څه فیصله وشوه، ایشیا کپ به کله وي. نو 2 ورځې بعد چې په دوبۍ کې د ای سی سی کوم میټینګ ترسره کېږي نو په هغه کې بالکل تاسو ته د ایشیا کپ په باره کې کنفرم او صحیح خبر میلاو شي.